موږ ته یو چا یو ادرس راکړي، د یو ګیلای سوي کورنۍ یو ادرس راکړي یو چا، دا په یو چاردیوالي کې وه. دوی په دا چاردیوالي کې زه فکر کوم چې د بادغیس ولایت و که د غور ولایت دغه اوس موږ دوامداره مرسته دغه کورنۍ سره کوو. موږ ولاړلو، دروازه مو ورته ټک ټک کړله، دروازه مو ورته ټک ټک کړله. د هغې خوا څخه غږ وسو چې څوک یم؟ ما ورته ویل چې زما نوم سید احمد سیلاب دی. دی چې دا زما نوم واورېدی یو چغه و ژړا ځینې وسول. دا 3 میاشتې کېږي چې د خدای پاک و دربار ته مې دعا کول چې الهي پروردګاره دی زموږ د درده خبر کړه چې یو پوښتنه راباندې کړو. خبرېدلو چې شاوخوا دې کومک کوئ، ول موږ هم دعا کوله چې خدای پاکه دی موږ ته راده. ول زه به چادري پر سر کړم. دې چادري پر سر کړله، د هغې خوا څخه چې راغلل موږ ته دروازه را خلاصه کړله. دا پرده ځړېدله، زه چې دا کور ته ور داخلېږم زما پښه په یو شي کې بنده سوله. چې ولوېدلم ډېر سخت خوږ سولم. دا پښې مې حتی دومره خوږ سولې چې دواړو پښو زنګونونو مې وینې وکړلې، دومره خوږ سولم. نو چې داسې مې ورته وکتل، د دروازې په خوله کې قبر دی. مې ورته ویل چې خوره دا قبر د زوی دی که د لور دی، دا قبر مو څنګه خراب ځای جوړ کړی دی؟ ولې قبر پر صحیح ځای باندې و. دغه دروازه مخکې هلته وه چې میړه مې شهید سو، بیا د هغه ځای څخه مو دا دروازه دلته راوړل. هغه لیور مو نه پرېښول، ګزاره مو نه ورسره کېده، نو پر قبر برابره سوه. او دا مې د میړه قبر دی. نو ما ورته ویل چې میړه دې په کوچنیوالي کې مړ سوی دی، خو دونه کوچنی قبر یې دی. داسې مې یو دغه راڅخه وسوله، د چا خبره بې نزاکتي یې بوله، بې تربیګي یې بولې، خو دغسې یو شی راڅخه دغه سوله چې هلته درد مو، اعصاب مې هم نارام و. او دلته مې دا قبر مو ولیدی چې د دروازې په خوله کې جوړ سوی دی. دې یو ډېره دردونکې کیسه راته وکړل. سهار وختې مې میړه تللی، 6 میاشتې کېږي چې اولاد مې پیدا سوی و. په دا 6 میاشتې کې ما په غوښو څاکه نه وه کړې، په غوړو مې څاکه نه وه کړې. میړه مې راته ویله چې د یو ډېر مهربان تجار سره مې روزانه ده، د هغې خوا چې راځم اما ماته روزانه راکړي اما بخششي راکړي. نو د ظالم لوري یو چاریاک لرې درته راوړم، دا شکمبه چې ورته یو چاریاک لرې راوړم، نیمن پټاټې درته راوړم، یوه ډبه غوړي درته راوړم، تر دغه ځای پورې ځان په موړ کړه. دی ووته، 2 ساعته وروسته دروازه وټکېدل. زوی مې ورواستوي، 15 کلن زوی مې ورواستوي. د هغې خوا مې زوی پورته پورته غورځي. و یو کاکا راغلی دی، دونه غوښې موږ ته راوړي دي. زه هم خوشحاله سوم، دا د غوښو بوی راسه وموښتې. 6 میاشتې کېږي اولاد مې پیدا سوی، زوی مې پیدا سوی، ول غوښو مې څاکه نه وکړ. وی لیونی یې کړم. ما ویل چې دغه اومې یې پلا ژر ژر وخورم چې زړه راونیوي، د هغه څخه به وروسته بیا دغه وکړم، پخېد یې کړم. وایي زه چې هلته دغه سولم ورغللم، په دا دروازه کې د غوښې بوی کوي، د سوي بوی کوي او وینم تازه ځینې را روان دي. نو زه نور هم دغه سوم چې دا غوښې هم تازه دي. وایي د اخوا څخه غږ را باندې وسو، راته ویې ویل چې خوره تسلیت درته وایم، خدای دې غر کې رحمت وګرځوي، میړه دې شهید سو. وایي زه دغه کوم چې ماته ویلې چې نیمن کچالو درته راوړم، غوړي درته راوړم، دا څه رقم کار وسو؟ وایي چې د چهرې ته مې وکتله، دی هم زخمي و. وایي دی ویله چې دی در سړک واوښتی، زه د سړک پر دې غاړه باندې پاته سولم. نو پر دغه خطر دی پر انتحاري باندې برابر سو. په دغه وخت کې وایي زه په دغه فکر کې وم چې زوی مې تر پرتوګ کش کړلم. سړی خپل پر لار باندې ولاړی چې زه به دا کالي بدل کړم، زخمونه به مې دغه کړم. وایي زوی مې دغه کړلم، چیغې و نارې جوړې کړلې چې مور یې ماته یو ټوټه غوښه راکړه چې زه سیخ کباب پخوم. جبرائیل صاحب، موږ په ډېر دردونکي ځورونکي حالت کې که دغه ډول حالات مخه ونه نیول شي سیلاب صاحب، تاسو فکر وکړئ چې له دې نه بدتر حالات، یعنې په داسې یو حالت کې چې پلار د خپل زوی د خپل پلار د غوښو څخه سیخ کباب غواړي، هغه په دې باندې نه دی خبر چې په دغه پټو کې چې دا کومې غوښې پرتې دي دا زما د پلار غوښې دي، هغه په دې باندې نه دی خبر. بیا دا کیسه پر دغه ځای باندې هم نه ختمېږي چې بیا قرضداران ورته راځي. قرضداران یو 6 کلنه لور د دغه کونډې، هغه په قرض کې ځي. یعنې موږ دومره ظالمان خلک یو، دومره ظالمان یو چې زه فکر کوم چې د مځکې پر سر باندې به دومره ظالمان یو. هر څه چې نن زموږ ته راپېښ هم ده زموږ د کردار، گفتارو، اعمالو د دې نتیجه ده. د دغه هر څه بې ځایه سوي ډېر اسانه